د خوراک او څښاک په آدابو کې اولنی ادب دا ده چې د خوراک او څښاک نه مخکې باید سړی خپل دواړه لاسونه ومینځي او ورسره دې په خولو باندې هم اوبه تېرې کړي. لاس مینځل دا سنت دي، خو په خولو باندې اوبه تېرول دا بیا علمګیري لیکلي دي چې دا بیا سنت نه دي. که ودې کړه ښه کار که درنه پاته سو پروا نه لري، خو سنت لاس مینځل دي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي د ابو داود او ترمذي حدیث ده، وای قرأت فی التورات، وای ما په تورات کې لوستلي وو، په تورات کې وای داسې راغلي وو چې برکت الطعام الوضوء قبله، چې د خوراک برکت هغه په دې کې د سړی مخکې لاس ومینځي. وفذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دغه خبره نبی علیه السلام ته وکړه چې تورات کې داسې لیکلي. ونبی علیه السلام مبارک فرمایل چې برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نبی علیه السلام وفرمایل چې د خوراک برکت په دې کې ده چې مخکې هم لاس ترې نه ومینځي او وروسته هم لاس ومینځي، مخکې هم لاس او خوله ومینځي او وروسته هم لاس او خوله ومینځي. د مخکینیو انبیاو په ذریعې سره کوم هدایت کوم تعلیم چې هغه را روان و، نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعې سره دغه تکمیل شوی. ځکه خو قرآن کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم. نو په تورات کې صرف دا و چې د خوراک نه مخکې لاس مینځل، نبی علیه السلام دا مو اضافه کړ. لکه څنګه د خوراک نه مخکې لاس مینځل سنت دي، دارنګه د خوراک نه وروسته هم لاس مینځل باید سړی ومینځي، دا هم سنت. د دې په سبب سره به برکت په طعام کې راشي. د برکت لفظ ما همیشه اورو، خو دا برکت یو داسې لفظ ده چې د دې معنا ډېره وسیعه ده، ډېره پراخه ده. حجة الله البالغه کې شاه ولی الله رحمه الله یو ډېر ښه بحث د دې برکت په باره کې لیکلی، معنا یې لیکلی چې د برکت مقصد څه ده. هغه وایي د برکت مقصد دا ده چې د کوم غرض دپاره ته خوراک خورې، هغه غرض او مقصد تا ته حاصل شي. یو دویم وایي دا ده د برکت مقصد چې د دې په ذریعې سره د تا طبیعت خوشحاله شي. ډوډۍ به دې خوړلې، طبیعت به دې روغ وي، او د زړه خوشحالي درته میلاو شي، زړه دې ورباندې خوشحاله شي. او د دې سره سره د تا په بدن کې بیا الله رب العزت صالحه ښه وینه پیدا کوي، د تا د بدن جز ښه او جز جوړېږي. بیا د هغه په ذریعې سره د تا په بدن کې هغه طغیان او سرکشي او غفلت دا نه پیدا کېږي. بیا تا ته خدای پاک توفیق د اطاعت درکوي، خدای پاک توفیق د شکر درکوي. دا معنا ده د برکت. نو څوک چې لاس مخکې ومینځي دا سبب د برکت ده، ده ته به الله بیا توفیق ورکوي د اطاعت د شکر وغیره. همدارنګه د کنز العمال حدیث ته د ابن عباس صاحب نه روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایي وایي د ډوډۍ نه او د ډوډۍ نه مخکې لاس مینځل او په خوله باندې اوبه تېرول دا وایي د انبیاو طریقه وه، او دا وایي دافع الفقر ده، په دې سره فقر ختمیږي، غربت ختمیږي. نو سبا اکثره خلک په غربت کې مبتلا دي. که غواړې چې غربت ختم کړي، فقر ختم کړي، د ډوډۍ نه مخکې لاس او خوله مینځه، دارنګه د ډوډۍ نه وروسته یې هم مینځه. نو هغه اولنی ادب چې نبی علیه صلات وسلام ما او تا ته راښودلی د خوراک هغه دا ده چې باید د ډوډۍ نه مخکې سړی لاس ومینځي او دارنګه ورسره خولو باندې اوبه هم تېري کړي. خو ما درته ویل چې خولو باندې اوبه تېرول دا بیا فقهاو لیکلي چې دا سنت نه دي، سنت صرف دا لاس مینځل دي، مخکې هم او وروسته هم. بیا د دې په څنګ کې فقهاو د لاس په مینځلو باره کې مسایل ذکر کړي دي. لاس به مینځي خو تر کوم ځایه پورې؟ تر دې ځایه پورې باید د سړی لاس ومینځي. بعضې فقهاو لیکلي چې یو لاس چا ومینځه یا یې صرف د ګوتې د دواړو لاسونو ومینځلې، صرف د ګوتو سرونه، په دې سره د ده سنت نه ادا کېږي. شکر مې دی سنت به هغه وخت کې ادا کېږي چې دواړه لاسونه سړی تر دې ځایه پورې مړوندونو پورې ومینځي. بله مسله علمګیري دا هم لیکلې وایي چې کله د خوراک نه مخکې لاس مینځل کېږي باید وایي شروع د ځوانانو نه وشي. اول دې وایي ځوانان ومینځي، وروسته دې بیا سپین ږیري ومینځي. وجه هم دا ده چې ځوانان خوراک ته ډېر لیواله وي، حرص ډېر زیات وي په خلاف د سپین ږیرو. او چې کله بیا وروسته لاس مینځي د خوراک نه، بیا به د دې عکس کوي، اول به شروع په سپین ږیرو سره کوي او وروسته به بیا کوم ځوانان چې وي هغه به یې مینځي. بله مسله یې دا لیکلې وایي د خوراک نه مخکې چې لاس ومینځل لاس مه وچوه، د دې په خاطر باندې چې هغه د مینځلو کوم اثر چې ده هغه په وخت د خوراک کې هم د تا په لاس باندې وي. او بله وجه دا هم ده کېدلی چې ته په لاس یو داسې شي باندې وچ کړي چې تا خو پاتړی هغه مثلا خیرنې نورې در تېروي. نو د لاس د خوراک نه مخکې لاس مینځل چې کله دې ومینځل همداسې پرېږده چې اوبه ځینې وساتي
او باید به ونه مینځل دا مسله یې لیکلې. خو بیا دا هم لیکلي که چېرته ډېر یا خو مثلا دغه داسې نه دي چې داسې نه وکړو ګناهګارېږي بیا پروا نه لري سړی وچولی هم. خو د خوراک نه وروسته وای لاس وچول بیا پکار دي ځکه هلته بیا په دا لاس باندې اثرات د خوراک وي غوړ وي نو په دې خاطر باندې لاس مینځل وچول پکار دي هلته باید د سړی لاس وچ. بله مسله یې دا لیکلې ده د دې لاس مینځلو متعلق وایي سړي ته پکار ده چې لاس په خپله ومینځي د بل چا نه مدد وانخلي. موږ تاسې معاشره کې خو داسې نه د بلې وراچوي پکار دا ده وایي سړی په خپله ځان ته خپله لاس ومینځي هغه راواخلي بدنیار شی شوي لاس په خپله ومینځي. بیا د بعضې مشایخو قول را نقل کړی وه بعضې مشایخ علما یې ډېره ښه خبره دلته لیکي وایي دا لاس مینځل خوراک ته دا داسې دي لکه او زموږ د تاسې اودس اودس موږ په خپله کوو بل چا نه خو مدد نه غواړو هر سړی په خپله اودس کوي نو خوراک ته لاس مینځل هم پکار دی سړی په خپله وکړي. خو بیا دا بعضې فقهاو دا لیکلي که چېرته یو ځای میلمه وي هغه بل کس غواړي د تا د عزت په خاطر باندې چې تا ته لاس ور واچوي بیا پروا نه لري مشکل نه لري. خو صحیح دا ده چې پکار دا ده چې سړی په خپله باندې لاس ومینځي. دا خو اولنی ادب شو د خوراک نه مخکې لاس مینځل او دارنګه د خوراک نه وروسته لاس مینځل. دویم ادب د خوراک او څښاک هغه دا ده چې کله ما او تا خوراک شروع کوو باید په بسم الله سره شروع کړو د الله په نوم سره شروع کړو. وجه هم دا ده حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها نه روایت ته هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله په تاسو کې چې یو څوک خوراک کوي د الله په نوم باندې شروع وکړي. فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. که چېرته د خوراک په شروع کې بسم الله یې رسوه بیا وروسته ورته یاده سوه د خوراک په مابین کې بیا دلته پکار ده چې داسې الفاظ ووایي بسم الله اوله وآخره د الله په نامه سره مې شروع وي اولهم او آخرهم. نو د خوراک په سر کې بسم الله ویل دا پکار ده. د دې غټه وجه فایده دا ده چې کله په کوم خوراک باندې بسم الله وویل شي هلته نو بیا شیطان نشي ټینګېدلی په هغه خوراک کې له تا سره شیطان نه وي شریک. دویمه وجه دا ده چې د شیطان د شر نه به هم ته محفوظ وي په هغه خوراک به تا ته نقصان هم نه رسوي. د دې وجه نه یو بل حدیث هم د مسلم شریف را نقل کړی د حضرت حذیفه نه هغه فرمایي و نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان الشیطان یستحل الطعام ای الا یذکر اسم الله علیه. شیطان وای خوراک ځان ته حلالوي یعنی خوري د انسان سره کوم وخت کې چې کله انسان په خوراک باندې بسم الله ونه وایي نو چې کله بسم الله ونه وایي شیطان هم در سره ناست هغه هم در سره شریک. نو بسم الله ویل د الله نوم یادول په خوراک باندې دا یو داسې ګروز ده د شیطان د ویستلو دپاره چې کله دې دا وویل کله به هم تا ته شیطان را نږدې نه شي او تا سره به کښېنني نه به تا سره شریک او نه به تا ته نقصان رسولی شي. نو د خوراک په آدابو کې دویم ادب دا ده چې سړی کله خوراک شروع کوي باید وایي بسم الله دې ووایي. بیا دا یاد وساتئ بسم الله به څنګه وایي کوم الفاظ به وایي فقهاو لیکلي دي په احادیثو کې چې راځي صرف داسې به وایي بسم الله که صرف داسې ووایي بسم الله د هغې سره هم دا سنت ادا کېږي او دا کافي کېږي. خو امام نووي رحمه الله بیا د مسلم شریف په شرحه کې لیکلي وایي حسن دا ده ډېر ښه دا ده چې سړی داسې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم پوره بسم الله ووایي. او بعضې علماو لیکلي دي چې داسې به وایي بسم الله وعلى برکت الله. بسم الله وعلى برکت الله دا الفاظ دا په صحیح حدیث سره نه دي ثابت. صحیح حدیث سره که څوک دا ووایم پروا نه لري خو سنت به یې نه ګڼي. سنت چې دي دا دوه قسمه الفاظ دي بسم الله صرف او یا بسم الله الرحمن الرحیم او دا بسم الله وعلى برکت الله. نو دا علماو لیکلي چې د دې باره کې کوم حدیث چې راغلي دي سندن هغه لږ کمزوري دي د دې نه څه سنتیت نشي ثابتولی صحیح حدیثو کې دا الفاظ نشته. نو د خوراک په ادبو کې دویم نمبر ادب هغه دا ده چې سړی باید بسم الله مخکې د خوراک نه ووایي. دریم نمبر ادب د خوراک هغه دا ده چې په ښي لاس باندې به خوراک کوي په چپ لاس باندې به خوراک نه کوي. او د دې سره سره په څنګ کې بل ادب دا ده چې د خپل خوا نه به خوراک کوي د بل چا خوا ته به نه ورځي. د تاسو کومه خوا ده د تاسو کوم طرف ته د هغه نه به خوراک کوي بل طرف ته بل طرف ته به لاس نه وږي خپل طرف نه به خوراک کوي. دا هم دوه ادبونه دي دا هم سنت دي په دې باندې باید سړی عمل وکړي. د دې په باره کې هم احادیث کتابونو را نقل کړي دي. عمر ابن ابي سلمه
دا د ابو سلمه صاحب زوی و. ابو سلمه صاحب هغه صحابي ده چې د نبی علیه السلام د ترور زوی کېده. په 3م کال د هجرت باندې دی وفات شو. بیا د ابو سلمه بیبي ام سلمه نبی علیه السلام په نکاح کړه. دا د نبی علیه السلام وروسته بیبي وه. بیا د ابو سلمه نه یو زوی پاته سوی و، عمر نومېده. نو دا د نبی علیه السلام په پرورش کې و. دغه سره به اوسېده ځکه چې مور یې د نبی علیه السلام بیبي وه. عمر ابن ابي سلمه په هغه وخت کې ماشوم و. عمر ابن ابي سلمه فرمایي وای كنت غلاما في حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه وای د نبی علیه السلام په پرورش کې وم، د ده سره وم. نو بیا څه وسول؟ عمر ابن ابي سلمه فرمایي وای موږ خوراک راغی، خوراک هم کاو. وكانت يدي تطيش في الصحفه، دما لاس وای تاویده را تاویده، یو جنه به خوراک او بل جنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام ماته فرمایل سم الله، بسم الله ووایا، وكل بيمينك، او خوراک وک په خلاص، وكل مما يليك، او خوراک وک د هغه ځای نه چې د تا طرف ته نږدې وي. 3 ادب ورته وښودل، بسم الله وایا، او دویم دا په خلاص باندې خوراک کوه، او دریم دا د خپل طرف نه کوه، د بل چا طرف نه خوراک مه کوه. خو د اسلام د خوراک په آدابو کې 3م نمبر ادب دا ده چې سړی باید په خلاص باندې خوراک وکړي، او ورسره د خپل طرف نه باید خوراک وکړي. خو فقهاو بیا لیکلي دي، دا یو مسله واورئ. که چېرته یو داسې لوښی و چې قسم خوراکونه کې وو، په یوه کاسه کې ډېر قسمه خوراکونه دي، سبزي هم شته، غوښه هم شته، هر شی پکې پراته دي، بیا ته کولی شې چې هر جو ته لاس ویسي، دا پروا نه لري. دا په هغه وخت کې ده چې یو قسم خوراک په یو لوښي کې وي، تا ته بیا نه ده جایز چې ته بیا یو طرف ته هم کش لګوې، بل طرف ته هم کش لګوې، د خپل طرف نه به یې خورې. دا مسله بیا فقهاو د دې په څنګ کې لیکلې. او د دې سره د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت ته هغه بیا فرمایي، د مسلم شریف حدیث ته وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه. نبی علیہ السلام فرمایي وایي کله چې په تاسې کې یو څوک خوراک کوي نو باید وایي په ښي لاس باندې دې خوراک وکړي، او کله چې اوبه څښي نو باید وایي ګیلاس هر شی چې وي هغه دې هم په ښي لاس سره راواخلي. په دې دواړو کې که خوراک وي که څښاک وي، په دې دواړو کې باید وایي دی ښی لاس استعمال کړي. الله تعالی انسان ته د 2 لاسونه ورکړي دي، خو بیا قسم شیان دي، قسم کارونه دي، بعضې ښه کارونه دي، بعضې بد کارونه. د ښو کارونو دپاره یې ښی لاس الله مختص کړی، باید یې ښی لاس استعمال شي. بد کارونو دپاره هغه بیا چپ لاس، مثلا استنجا وګل وغیره نور. نو د فطرت هم دا تقاضا ده چې سړی خوراک کوي باید په ښي لاس باندې سړی خوراک وکړي. همدارنګه د ابن عمر صاحب بل حدیث هم د مسلم شریف را نقل کړی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي لا یأکلن احدکم بشماله، په تاسې کې د یو کس په چپ لاس باندې خوراک نه کوي، فإن الشیطان یأکل بشماله، ځکه شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي، ویشرب بها، او په چپ لاس باندې څښاک کوي، په چپ لاس باندې اوبه څښي. نو په چپ لاس باندې خوراک او یا دارنګه په چپ لاس باندې څښاک کول دا د شیطان کار ده. بیا دلته یوه مسله، باریکه مسله بعضې فقهاو لیکلي دي، که چېرته داسې وسول چې یو لاس کې د مثلا چای و، بل لاس کې د بسکټ و، دواړه لاسونه ګوره، یو لاس ښی ده یو لاس چپ ده، نو دا یو لاس کې خو تا ګوره ښی لاس استعمال که مثلا په دې باندې بسکټ ته په دا بل لاس یې پیاله راواخیسته، په دې لاس باندې ته چای څښې، دا صحیح ده که نه؟ وایي دا هم نه ده صحیح. باید وایي په دې وخت کې هم باید په دې ښي لاس سره دواړه کارونه وکړي، بسکټ راواخلي په ښي لاس باندې، وروسته چای دې یخې، چای وروسته بیا راواخلي. داسې نه چې په یو لاس کې یو شی وي، په بل لاس کې بل، او وایي چې دا لاس خو زما مصروفه ده، ښی لاس دواړه نه سم اخیستی، خو یو کې ده بل ورسته راواخله. یاد وساتئ که چا داسې وکړه په دې دا هم د سنت مخالف دي، د سنت مخالفت ته باید وایي که 2 شیان وي هم دواړه په یو لاس باندې واخلي، په ښي لاس باندې باید یې واخلي. نو دا د اسلام د خوراک په آدابو کې 4م نمبر ادب دا دی چې سړی باید په ښي لاس باندې خوراک وکړي، او د دې سره باید سړی د خپل طرف نه خوراک وکړي. بل ادب چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ورته ښودلی د خوراک په آدابو کې هغه دا ده چې کله یو څوک خوراک کوي باید وایي فیضار ورته وباسي. بوټانې په پوی او خوراک ته ناست دا نه ده مناسبه. وجه هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی، ځکه چې بیا وایي د تا قدمونه په راحت نه وي، په ارامه نه وي، دا داسې وي لکه یو چا چې پسې اخیستی،
د دې په باره کې دارمي یو حدیث را نقل کړی د حضرت انس صاحب. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې په تاسو کې یو څوک اذا وضع الطعام کله چې خوراک کېښودل شي خوراک راوړل شي فاخلعوا نعالکم تاسو خپل پایزار وباسئ فانه اروح لاقدامکم ځکه دا پایزار یستل دا سبب د راحت ته سبب د ارامي د تاسو د قدمونو لپاره په دې سره به تاسو قدمونه ارام وي. د خوراک په آدابو کې یو ادب دا هم د چې سړی کله خوراک کوي باید پایزار دې وباسي که په اطمینان د سنت په طریقې باندې ورته کوي. د دې په څنګ کې یو مسله وایم بعضې علماو فقهاو لیکلي دي نبی علیه صلات وسلام باره کې راځي چې نبی علیه السلام به په خوان باندې خوراک نه کوو. خوان نه مراد میز او چوکۍ. دا یو مهمه مسله ده. نن سبا زموږ تاسو په معاشره کې ډېر اکثره هوټلونو کې داسې وي بل ځای کې داسې وي چوکۍ باندې ناست او خوراک کوي. نو نبی علیه السلام په داسې هغه باندې خوراک نه ده کړی په داسې انداز او په داسې طریقه باندې د خوراک نه ده کړی. تصریح حدیث دې باره کې موجود د خوان دغه میز ته وایي یا چوکۍ ته هر څه چې ورته وایي. د دې وجه هم دا ده چې داسې ناسته دا وایي د متکبرینو ناسته ده. په چوکۍ باندې کېناستل دا د تواضع ناسته نه ده د عاجزي ناسته نه ده. دویمه وجه دا ده چې د تا د بدن سطحه او د خوراک سطحه نه سره برابر یا به هغه ټیټ وي یا به هغه جګ وي خامخا میز به دې مخ ته وي. درېیمه وجه دا هم ده چې تا به پیزارم پوهیې او اوس هم وویل چې پکار دا ده چې پیزار سړی وباسي. څلورمه وجه دا ده چې تا به تکیه هم وګلي چوکۍ ته شاته. او نبی علیه صلات وسلام باره کې راځي د حضرت ابو جحیفه حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي چې لا آکل متکئا زه خوراک نه کوم چې تکیه مې وګلي. نو څوک چې په چوکۍ باندې ناست چې خوراک کوي دا ټول شیان لازمي تکیه به هم وهلي وي پیزار به هم پکو وي دا ناسته هم داسې خوندوره ناسته نه ده د متوازي انسان ناسته نه ده. نو د دې وجې نه فقهاو بیا لیکلي چې خوراک په ځمکه باندې پکار ده سړی باید په ځمکه باندې دسترخوان ورته واچي او کېدي خوراک یې وکړي. خو که چېرته داسې و چې لاندې ځای ګنده و یا مثلا په سفر باندې وي موټر کې وي یا یو هوټل و یو داسې ځای و چې دلته ته خوراک نه سوی کولی بیا هغه عذر ده بیا پروا نه لري بیا سړی تر چوکۍ کې هم خوراک کولی شي خو بیا هم هلته پکار ده چې سړی د ځان کوم انداز د ناستې چې د هغه د یو متوازي انسان جوړه کړي باید داسې تکیه دې نه وږي په هغه وخت کې هم داسې دې په چوکۍ باندې کړي چې کم از کم هغه د ناستې د مځکې د ناستې سره خو مشابهت راکړي. یو مهمه مسله ده فقهاو دا ذکر کړې. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خوراک په آدابو کې یو ادب داسو چې باید یو سړی خوراک کوي پیزار ورته وباسي. بل ادب چې د احادیثو کتابونو را نقل کړی ده هغه دا ده چې خوراک سړی باید ګرم ونه کړي ګرم خوراک نه ده پکار. یو خو د طبي نګاه نه هم هغه نقصان دی د نقصان رسوي. بله وجه دا هم ده چې د دې په باره کې هم یو عمل ستا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث موجود ده. حضرت اسماء بنت ابي بکر فرمایي د ابوبکر صاحب لور ده د دې په باره کې راځي انها كانت اتيت بسريد چې دې ته یو چا سرید راوړ. سرید چې کله په شوروا کې ډوډۍ ماته کې دې ته ویل کېږي. د صحابهو د زمانې د نبی علیه صلات وسلام د زمانې خوندور خوراک چې نبی علیه السلام هم ډېر خوښاوه هغه دا سرید و دا شوروا وه. نو حضرت اسماء ته چا دا راوړ دا شوروا یې ورته راوړه د کیماته و ډوډۍ کیماته وه. فامرت به دی وای حکم وکړه فغطیه د هغه کومه کټو شي و یا دیګلی شي ورشی شي و د هغې سر وای لرې کړلی او چاته یې ورته ویل چې د دې نه سر اوچت که لرې که شي یخه شي ګرموالی ختم شي. وای بیا د دې نه وروسته حضرت اسماء په خپله حتی تذهب فورة دخانه تر دې پورې دا هغه ځینې لرې سوی و دا سر ځینې لرې سوی و چې هغه کوم دوږ ځینې اوچتېده هغه ختم شو بالکل سړه شوه. بیا وای دا په خپله فرمایي تقول سمعت اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خپل عمل دپاره سند پیش کړي چې ما دا کار ولې وکړه. وای ځکه مې ما دا کار وکړه چې ما د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه اورېدلي دي چې هغه مبارک به فرمایل یقول هو اعظم للبرکه دا کار کول دا د برکت لپاره یو لوی سبب ده. یو څوک چې خوراک سوړ کړي او ډیر ګرم نه وي په اندازه باندې دا خوراک بیا سبب د برکت ګرځي. نو په دې خاطر باندې ما حکم وکړ چې د دې لوښي نه دا سر لرې کړي او دا خوراک باید ویسوس. نو د دې نه معلومیږي د خوراک په آدابو کې یو ادب دا هم د فقهاو هم لیکلی چې ګرم خوراک نه ده پکار یو خو تاوان رسوي او بله وجه دا ده چې د دې باره کې حدیث کوم موجود ده. دا چې د دې سره سره دا هم لیکلي دي وای خوراک ته پوکی ورکول بعضې خلک امام ابو یوسف رحمه الله نه فضل ابن غارم یو فقیه دغه پوښتنه وکړه
وایي د خوراک ته پوکی ورکول دا څنګه دي، څه حکم لري؟ نو امام ابو یوسف صاحب ورته فرمایي وایي که چېرته داسې خوراک ورکاوه چې اواز راته دي باندې لکه اوف اوف داسې کول بیا دا نه ده صحیح. او که داسې یو پوکی ورکاوه چې د باندې د خولې نه اواز نه راووت داسې مازې معمولي بیا پروا نه لري. او دارنګه خوراک بوی کول هم نه دي په کار. عالمګیري دا هم لیکلي چې تور ته شوړی خوراک بوی کوي، خوراک کې به عیب نه راباسي. د الله د رزق د الله د روزي ډېره قدرداني په کار ده، ډېره زیاته په کار ده. الله ډېر احسانات په موتا باندې کړي. دا خوراک ته چې موتا کینو دا هم د الله احسان ده چې تا ته یو وخت خوراک درته برابر کړه ته ورته کېنولې. نو په خوراک کې به عیب میب نه راباسي. حضرت ابو هریره نه حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام عمل را نقل کوي. حضرت ابو هریره فرمایي ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط. نبی علیه الصلاة والسلام کله هم د یو خوراک په باره کې عیب نه ده رایستلی چې دا داسې ده او دا داسې ده. فإن اشتهاه أكله که چرته به اشتها و به خور خوند به ورکاو خور به، وإن كرهه تركه او که خوند به نه ورکاو پسند به نه و نو بس بیا به پرېښود، عیب به نه رایست چې دا خو داسې ده او دا خو داسې ده. د دې په خاطر باندې چې د الله د رزق بې قدرداني رانیسي. د الله د رزق قدرداني ډېره زیاته په کار ده. اسراف نه ده په کار. نه سبا اکثره خلک د دې شیانو ته بالکل فکر نه کوي. دا د الله له طرفه یو رزق ده، د الله له طرفه یو روزي ده. باید وایي سړی چې خوراک وکړي دسترخوان چې کله بند کړي هغه کوم شیان چې په دسترخوان کې پاتې کېږي د هغو ډېر لحاظ وساتي چې بې ځایه هغه باید وایي پرې نه وځي. په یو ګند کې باید وایي وانه چول شي. د ډوډۍ کوم ذرات چې دي مثلا د ترکاري کوم ذرات کوم چې پاته دي، د غوښې کوم هډوکي چې دي د دې باید سړی ډېر لحاظ وساتي چې بېکاره ځای وانه چول شي. که ته نه خورې د الله مخلوق ته یې ورکړه. د تا لپاره خدا او خدا د الله له مخلوق لپاره قسمه قسم مخلوق ګرځي. مرغان دي مثلا، پیشوګانې دي، سپیان دي وغیره. هغه ته باید څه دا شی ورکړي. داسې نه سپي او داسې شي کې واچوې چې د هغو د نفي نه هغه چې بچ شي او ته خپل هم نفه نشي ځینې اخیستی. د دې باره کې یو واقع درته نقل کومه. د دیوبند په علماو کې یو عالم تېر شوی مولانا سید اصغر حسین رحمه الله، د مفتي شفیع رحمه الله استاد و. مفتي شفیع صاحب د مفتي تقي صاحب پلار ده، والد صاحب اوس وفات شوی. او مفتي تقي صاحب د نن سبا عصر یو لوی عالم ده، شیخ الاسلام په نامه سره یادېږي. دی وایي تقي صاحب مبارک فرمایي وایي د ما پلار به ویل چې دغه د دیوبند استاد چې و ډېر عجیبه استاد، ډېر یو نیک او تقواداره انسان و. یو وخت یې وایي ما ته مېلمستیا وکړه، زه ورغلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه. چې کله ډوډۍ وایي ختمه شوه وایي بیا ما وغوښتل دی خو د ما استاد و چې زه دسترخوان ویسم ټک یې وږم. وایي چې زه د دې لپاره جګ شو ما ته راته ویل چې دلته واپس راسه. چېرته ځي؟ ما ورته ویل ځم دسترخوان ټک وږم. وایي دسترخوان د ټک وږلو چل درځي که نه درځي؟ دا علم لري که نه؟ وما ورته د دې لپاره ته کوم علم ضرورت ته خو ټک وږل داسې بیا ټک وږم کوم شی چې پاتې وي هغه وایي نه داسې نه ده، داسې نه ده. ته کښېنه زه درته وښیم چې سترخوان صفا کول یا سترخوان ټک وږل دا هم یو ځان ته فن ده، دا هم یو علم غواړي. بیا وایي ما وویل ته ودرېږي دی څه کوي؟ بېرته وایي سترخوان د خلاص په سترخوان کې وایي کوم هغه هډوکي صفات و دا یو طرف ته کړه، کوم د غوښې یا معمولي یو بوټي معمولي صفات و هغه بل طرف ته کړه، کوم چې د ډوډۍ غټې ټوکړې پاته وي هغه بل طرف ته کړي، کوم چې د ډوډۍ معمولي ذرات پاته و هغه بل طرف ته کړي. څلور قسمه تقسیم یې کړل په دغه دسترخوان کې. بیا یې وویل چې دا کومه غوښه د معمولي صفاته ده د دې ځای تا ته معلوم ده؟ ما ویل چې نه. وایي د دې ځای پلانکی ځای ده هلته به دا ویسي پیشانو ته هغه معلومه ده هر روز ورته راځي، دا د هغو رزق. او دا کوم هډوکي چې دي دا به هلته پلانکي چې ته ویسي د کلي کوم سپیان چې دي هغو ته معلومات شته چې دا روز یې دلته راوړي هلته به یې ویسي هغه ورته راځي، دا د هغو حصه ده. او دا د دې نه وروسته دا کومه ډوډۍ چې دا کومه ټوکړه شوې ما ولتا نه پاته ده دا مخامخ دیوال وینې په دې دیوال په سر باندې به کېږي دې ته مرغان راځي مرغان یې خوري. او دا کوم د ډوډۍ معمولي ذرات چې پاته دي په دسترخوان کې په کور کې د ما مګټانه ډېر زیات دي غارونه دي نو دا به هلته کېږي همیشه د دوی لپاره دا رزق وي. دې ته ویل کېږي د دسترخوان د ټولولو طریقه دا و. د دې نه وروسته وایي ما ته معلومات اوس چې اوه دا خو یو فن ده، دا یو علم غواړي راسئ ما وساته. څومره د رزق بې قدرداني کېږي. اکثره وخت دا علماو لیکلي یاد وساتئ. عالمګیري دا یو مسله لیکلې وایي په دسترخوان کې قسم خوراکونه راوړل او ډوډۍ د حاجت نه زیاته یې کودل دا په اسراف کې راځي. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله سره ته فرمایي خوراک کوئ اسراف کوئ خو اسراف مه کوئ. فقهاو مسله لیکلې چې
چې په دسترخوان کې د اندازې نه اضافه د حاجت نه اضافه ډوډۍ راوړل او یا ترکاري راوړل چې بیا دغسې پاتې کېږي دا په اسراف کې راځي. خو په هغه وخت کې په اسراف کې نه راځي چې د راوړونکي مقصد دا وي چې نور خلک دې ورته راځي چې کوم پاتې وي دسترخوان بعضې خلک دا چې دسترخوان همداسې پرېښی وي جګېږي او راځي که د دې دپاره یې ډېر خوراک راوړی بیا پروا نه لري بیا په اسراف کې نه راځي او که بېرته یې ټولوي دا ټول شی چې پاتې کېږي اکثره نیمګړي پاتې نو دا په اسراف کې راځي. نو د الله د رزق ډېره قدرداني پکار ده.